ننګرهار ولایت کې د ځمکنیو توتانو حاصلات د تیر په پرتله زیات شوي. د ننګرهار ولایت کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي سږکال دا میوه د رینور، خوږیاڼو، کوټ او سرود ولسوالیو کې پر 406 جریبه ځمکه کرل شوې او اټکل کېږي چې ټولیز حاصل به یې 670 میټریک ټنو ته ورسیږي. سږکال د ننګرهار په د رینور، کوټ، سرود او خوږیاڼو ولسوالۍ کې پر 406 جریبه ځمکني توتان کرل شوي چې د اټکل له مخې به 670 میټریک ټن حاصل ترې ترلاسه شي. د پراختیا دپاره د کرنې ریاست پلان لري په راتلونکي کال کې نندریزې قطعې په هغه ولسوالیو کې چې ښه نتیجه ورکوي ویې کري، هغه بزګران چې ورسره اشنا نه دي یا ځینو نورو ولسوالیو کې چې هلته نتیجه ورکوي خو بزګران نه کري، نو د هغې دپاره موږ انشاءالله پلان لرو چې په راتلونکي کال کې نندریزې قطعې د کرنې وزارت سره په همغږۍ نندریزې قطعې جوړ کړو تر څو موږ وکولی شو د کار ته پراختیا ورکړو. د سرود ولسوالۍ اړوند فتح آباد سیمې بزګر د ځمکنیو توتانو سږنیو حاصلاتو ته خوښ دي. دوی له حکومته غواړي چې د بازار موندنې او سړو خونو جوړېدو برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړي څو وکولی شي خپل تولیدات په مناسبه بیه وپلوري. نسبت نور کلونو د زمینه حاصلات زیات شوي دي، بازار هم ښه ده او نور حکومت څخه همدا غوښتنه ده چې موږ سره د کومک وکړي د سرې یا د درملو په باره کې. او اوس فلحال 4 ولایتونو کې دا شتون لري. کال په کال لکه توتک زیاتیږي او موسم چې دی دا په 2 موسمو کې کرل کېږي، لکه د جوزا میاشت او د میزان په میاشت کې کرل کېږي. غوښتنې مې د دولت نه دا دی چې د دغه باره کې د دواګانو او نورو دغه باره لږ مرستې ډېرې کړي. دهقانانو هم خواهش دا ده چې یوازې غنمو ته کښېنني او نور د دغه ترکارۍ او میوجاتو نه د استفاده والي. د کرنې ریاست مسؤلین بیا له نورو بزګرو هم غواړي چې د ځمکنیو توتانو کښت ته مخه کړي چې په وینا یې دا یو ګټور او عاید لرونکی کرنیز محصول دی.